دی دا وایي چې زه په کشتونو باندې ګاډی اخیسته غواړم، زه غواړم چې زه په کشتونو باندې ګاډی والم او بیا به دغه ګاډی خرڅوم په نغدو، ځکه چې زما ضرورت دی پیسو ته. ګاډی والم په کشتونو، بیا به خرڅوم په نغدو. طریقه د دې د اخیستو دا ده، اوس په دې ځان پوه کړي چې یوه کمپني ده هغه به زما دپاره دا ګاډی ایلي، یعنې ګاډی دی ایلي ځان له، خو دی به کمپنۍ ته ووایي نو کمپني به دله ګاډی ایلي. چې کله کمپنۍ دله ګاډی واخیستو نه به خپل نوم ته راړی، نه به پې نمبر پلیټې لګي، صرف په یو عقد وشي مجرد د شریکې په منځ کې او ګاډی خرڅولو چې کومه کمپني ده د هغوی په منځ کې. بیا دا ګاډی به د خپل ځي باندې ولاړي او به دا زما شو، بیا به زما تصرف په دې کې چې زه څه کوم څه نشم کولی. سوال دا دی چې آیا دا طریقه شرعي ده او که نه؟ دویم، ما ته وی که ته دا ګاډی په دقه کمپنی او معرض باندې بیا خرڅوې، کوم چې دا ګاډي خرڅوي نو ته یې په هغوی باندې بیا هم خرڅولی شي، خو ګاډی ګوره په ځي ولاړ دی. نو د ده اوس دوه مسلې دي. یوه ده چې دا کومه معامله چې دی کوي چې دی کمپنۍ ته وایي ماله ګاډی واله او کمپني دله ګاډی الي او ګاډی په خپل ځي ولاړ دی او نه د کمپنۍ نوم ته راوړي، نه ورته نمبر پلیټې لګي او ګاډی د ده شو. یو سوال دی چې دا معامله جایز ده او که نه ده؟ دویم سوال دا دی چې زه دا ګاډی والم، یعنې کمپنۍ ماله دا ګاډی واخیستو او مال یې راکړو، نو دا ګاډی بیا زه واپس په دغه معرض والا او ګاډو والا باندې خرڅولی شم د چا نه چې دا ګاډی اخیستی دی؟ تاسو په سوال پوه شوئ که نه؟ ها، اوس یاده کړئ دې کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ دا جواب کې، یو خو یو سړی دی په کشتونو یې ګاډی واخیستو یا بل څه شی واخیستو او د ده پیسو ته ضرورت دی او دی راولګېدو دغه سامان یې په بل چا باندې په نقدو خرڅ کړو، یاد ساتئ په بل چا باندې، یعنې په دغه چا یې نه خرڅېدی، چا نه چې اخیستی دی. زه یو کس پسې ورغلم، زما 10,000 روپو ته ضرورت دی، هغه وایي چې ما سره دا پلانی شی پروت دی، دا زه به 15,000 خرڅوم په کشتونو، ما ته به 15,000 واخیستو، زما ملکیت ته راواوړېدو، زما نوم ته راواوړېدو، ما ترې واخیستو، را روان شومه، بل ځای کې مې په یو کس باندې په 10,000 روپۍ باندې په نقدو خرڅ کړو. دې ته علما وایي مسلې نوم دی التورق، او جمهور الفقهاء او د امت اکثر علما دې جواز فتوا ورکوي او راجح قول هم دی چې دا جایز دی، دې کې هېڅ حرج نشته. یعنې زما د هغه سره د 15,000 روپو معامله هغه زما خپله ده او دا سامان خو زما ملکیت ته راوړېدلی او زما و، که زه په 10,000 خرڅوم، که زه په 2,000 خرڅوم او که زه په 1,000 خرڅوم. یو خو دا مسله یاده کوي، دا به کې فایدې دپاره چې دا کار جایز دی. دویمه مسله بله دا ده او دا نن سبا عامه شوې ده، یو سړی راولګېدو بل ته ووایي چې ماله پلانی شی واله، د سره پیسې نشته، که هغه پلانی شی ګاډی دی، که هغه یو مشین دی او که هغه هر شی دی. زه به تاسو ته داسې نومونه ووایم فرضي چې تاسو هسې پوه شئ. خالد راولګېدو، زید ته وی زه ځان له ګاډی علمه خو ما سره پیسې نشتې، ما له ګاډی واله. زید ورته دا وایي چې زه به دله ګاډی والم، بیا به یې زه په تا باندې در خرڅ کړم خو ما له به پکې ګټه راکړې. دې بیع ته علما وایي بیع المرابحه للآمر بالشراء، بیع د هغه ګټې د هغه چا نه ګټه کول چا چې ورته د اخیستو ویلي چې یعنې ما له پلانی شی واله، د هغه نه ګټه کول دا جایز دي، خو دې لپاره 2 شرطونه لازم دي، دې ته غوږ کولاو کوي. ما ډېر پښتانه لیدلي چې دې معامله کې پراته دي او په ګډو وړو سره دي. دا معامله جایز ده خو څو شرطونه دي؟ 2. اولنی شرط دا دی، خالد زید ته ووایي او دا زید کمپني ده او که دا زید مؤسسه ده او که دا زید یو کس دی، خالد زید ته دا وایي چې ما له پلانی سامان واله یا زه پلانی سامان علم، زما ورته ضرورت هغوی زه به یې والم. نو اولنی کار به زید دا کوي چې دی به دا سامان د خپل ځان دپاره الي، د خالد دپاره به نه الي، چا دپاره به الي؟ ځان دپاره به الي. دویم شرط دا دی چې دی به دا سامان قبض کوي،
خپل ملکیت ته به یې راړئ، د هغې نه بعد به یې خرڅوي. یعنی آسان مثال تاسو ښه پوه کړم، یو سړی دی، یو خالد دی، زید ته وایي چېرې زما ګاډي ته ضرورت دی. زید وایي زه به ګاډی والم او په تا به یې در خرڅ کړم، زه به یې والم. نو اولنی شرط دا دی چې زید به ګاډی چا لالي؟ خالد له به دي، ځان له به ګاډی دي. دویم کار دا دی چې زید به دا ګاډی خپل نوم ته راړئ، خپل ملکیت ته به راړئ، او د ګاډي ملکیت ته د راړولو طریقه یو د نوم دا نن سبا چلیږي، خو مشهوره طریقه د سامانونو د ملکیت ته انتقال دا ده چې ته دغه سامان د هغه ځای نه راوباسې کوم ځای کې چې خرڅېږي. نو دا ګاډی د چا شو؟ د زید شو. اوس د دې نه بعد زید دا ګاډی په خالد باندې خرڅولی شي. پوه شوې به که نه؟ ښه که داسې وکړو، خالد زید ته وایي زما ګاډي ته ضرورت دی، وایي صحیح ده. زید او خالد دواړه لاړو ګاډی ګوري، ګاډی ورته میلاو شو په 100,000 روپۍ. زید پیسې ورکړې، ګاډی د خالد نوم ته واوړېدو او خالد خپل ګاډی روان کړو. ورته زید ورته ووایي ګوره ما له به 15,000 راکړې. صحیح شو. دا بیه څنګه ده؟ ولې ناروا ده؟ سوال دا دی زید په خالد څه شی خرڅوي او زید خو ګاډی اخیستی نه دی. او حدیث کې دا راځي لا تبع ما لیس عندک، امام ابو داود حدیث راوړی، هغه شی مه خرڅوه چې ستا په ملکیت کې نه دی. دی خرڅوي څه شی او خو څه شی اخیستی نه دی. او که زه درته داسې مختصر ووایم چې دا د زید راولګېدو 100,000 روپۍ قرض ورکړه خالد له، او خالد به له واپس 15,000 ورکوي، داسې به نه وي؟ ګاډی یې منځ کې هسې واړو راواړو، چېرې ګاډی الو فلانی شی الو، ګاډی خو هسې واوړېد راوړېدو. زید نه ګاډی اخیستی دی نه خپل ملکیت ته راړولی دی. خلباز پکې څه کوي؟ د ما نه وپېر کس ته پوښ وکړو، وایي زه ډینالم او ډېره ګرانه ده. یو کس ما ته وایي چې صحیح ده زه به یې والم. نو ما یې څنګه طریقه کار مو جوړ کړی دی؟ وایي طریقه کار دا دی چې هغه ما ته وایي چې زه به تاله پیسې درکړم او ته ځان له ډینه وګوره واله او بیا به زه په تا در خرڅه کړم. ما ته ډېر ساده سړی دی، ته خو وایي چې ګاډی هغه الي او بیا وایي چې ما له پیسې راکړي چې ته واله. نو دا ډینه پکې څه لاړې راړې هسې، خو تا له پیسې درکړې ته به له واپس ډېرې ورکړې. وایي نه نه نه، خو وایي چې لکه زه به ډېر، ما یې که دا ډینه دی ځان له الي نو خپل نوم ته به اړئ، ملکیت ته به اړئ، نقل کوي به. نقل څه شی چې دا ډینه کوم ځای کې چې خرڅېږي د هغه ځای نه دی د ځان سره روانه کړي. د هغې نه بعد بیا تا ته اواز وکړي چې راشه فلانیه ګاډی اوس زما دی، اوس هم او ته خبره کوو. ورسېدی؟ او دا معامله عامه ده که نه ده عامه ده؟ یاره زه فلاني ته یم هغه راله کوي. حدیث کې دا راځي ګور رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام نسائی راوړی دی، وایي فاذا اشتریت بیعا فلا تبعه حتى تقبضه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ته بیع وکړې یو شی والې، نو د هغه وخته پورې مه خرڅوه چې څو پورې دا شی ستا ملکیت ته نه راوړېدلی، تا قبض کړی دی. نو دی چې دا وایي، دا رور چې وایي چې کمپنۍ والا ماله ګاډی واخیستو، نه نوم ته اړولی دی، نه ورته نمبر شو، نه ګاډی د هغه ځي نه خوځېدلی دی، کمپنۍ ته خو ګاډی نه دی راغلی. نو سوال دا دی چې کمپنۍ خرڅوي څه شی په ده باندې؟ شی خو د هغوی ملکیت ته نه دی راوړېدلی، نو ګاډی به ده څنګه خرڅوي؟ یو دا مسله شو. دا به هله صحیح کېدی شي چې دا شریکه دا کمپنۍ راولګي، دا ګاډی د دغه معرض نه، د دغه بارګین نه یا د هر ځای نه چې دی راوړي خپل ځي ته، خپل ملکیت ته یې راواړئ. او لازم نه چې نمبر پلیټ نمبر پلیټ خو د نن سبا یو د ملکیت ته نقل کېدو یو وثیقه جوړه شوې ده. نور اصل کې سامان چې د یو چا د ملکیت نه بل ته نقل کېږي، دا یې ګټه طریقه دا ده چې له دغه ځي نه دغه کس یې ویسي چا چې ځان له واخیستو.
نو چې دا ګاډی دوی ځان خپل ځي ته راولي او خپلې قبضې ته راولي بیا د هغې نه بعد خرڅوي نو بیا څه دي بیا جایز دي که نه جایز بیا جایز دي ښه اوس راځو دلته یو بله مسله ده دی وایي که زه دا ګاډی په چا خرڅ کړم په کومې کمپنۍ د کومې نه چې اخیستی دی نه د کومې نه چې اخیستی د کومې نه چې دی ګاډی هغه خو دا ګاډی د بل چا نه اخیستی دی دی دا ګاډی په چا خرڅوي نه بارک الله فیک صورت د مسلې یاد کې موږ سره ګوره درې طرفونه دي یو دا سوال کوونکی دی بل هغه کمپني دی چې دله ګاډی ایلي دا منځ کې ده بل هغه معرض دی بارګین دی چې د هغوی نه یې ګاډی اخیستی دی ګاډی ولاړ په یعنی ده خو اخیستی د هغوی نه خو ګوره ولاړ دلته دی دی وایي دا دریم کس سوال چې کوي وایي زه دا ګاډی واپس په دغه خلکو خرڅوم په چا د ډېر ښکلی تعبیر وکړو تاسو وایي د چا چې دی اصل کې د چا دی بارګین والا دی ځکه چې د بل دی ملکیت ته خو راوړېدلی نه دی اوس ګوره زه به در یو بل مثال در کړم تاسو پرې ښه پوه شئ یو سړی د هغه 1000 روپو ته ضرورت لري 1000 روپۍ په کار دي نو دی لاړ یو کس ته ووایي یاره وایي زما 1000 روپۍ په کار دي هغه تاجر لاړ یو دکان ته چې هلته وریجې خرڅېږي او د وریجې تیلۍ پرتې دي نو ده د دکان والا نه د 1000 روپو وریجې واخیستې او بیا یې په دې محتاج فقیر باندې چې دنه 1000 روپۍ غوښتلې وي په هغه باندې په 1200 خرڅې کړې خیر مې دې مسلې ته کوم بیا یې در سره ورته وویل یو سړی دی بل کس پسې ورغی زما 1000 روپو ته ضرورت دی زه غریب یم هغسې چلو کو لاړ دکان ته د 1000 روپو وریجې واخیستې او په دې په څو خرڅې کړې په 1200 ها خو دلته دله سامان څنګه اخیستی دی دکان ته ورغی او دی وی دا او دا او دا تیلۍ زما شوې په 1000 روپو هغه وی صحیح شو په 1000 ستا شو لکه پلانیه په 1200 ستا شوې دله سامان قبض کړی ده خو شمار کړی دی لاس یې خو ده خو په سامان باندې شمار ته وایي که نه قبض کولو ته وایي ته چې دکان ته ورشې ورته ووایه دا 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 د ستا ملکیت ته راوړی تا خو شمار کړی دی ملکیت ته څنګه راوړي چې ته ځان سره قبض کې ویسې ته خو د وریجې اخیستې نه دي که نه او په هغه یې په څو خرڅې کړې په 1200 د هغې نه بعد څه چلو شو دا فقیر راغی د دکان والا ته دا وایي چا سره چې هغه وریجې پرتې دي ویې ته دا زمانه والا په 900 روپۍ هغه ته یې صحیح ده په 900 زما شو په نغدو دکان والا 900 روپۍ فقیر له ورکړي هغه به خپل کار وچلو او د هغه بل پیسو راوړېدلي 1200 دې ته سود وایي خو هیله یې جوړه کړه خبره یې تاو راتاو کړه په موږ یې سر وچورلو نو چې چا سره علم نه وي نو هغه وایي زما جایز ده زه دې کې څه دي دا خو وریجې دي او پلانې ده والله دی اصلې مسله م دقې ته راواړوله چې دې کس دله 900 روپۍ ورکړې واپس به دې 1200 روپۍ ورکړي لنډه دا داسې وه خو ده دا خبره تاو راتاو کړه ولیاذو بالله ګمان یې دا وکړه چېرته الله پې دوکه کم نو که الله پې دوکه کمه نو دا سود به څه شي حلال به شي نو خبره یې سمه تاو راتاو کړه او ما دا مسله تفصیل سره په دې ځکه بیان کړه چې ګوره په دې مسله موږ پوه شو اوس راځو خپل د ورور دې سوال د دې کس ته ویلي دي اصل کې ګوره د ضرورت پیسو ته دی ګاډي ته ضرورت نه دی ضرورت یې څه ته دی پیسو ته دی د کمپنۍ ته ووایي کمپنۍ ورته ووایي زه به ګاډی والم هغوی د بارګین والا سره خبره وکړه چې ګاډی په دومره دی بس ده ته ټلیفون وکړو ګاډی ولاړ دی پلاني ځای کې موږ وایي دا بیعه صحیح نه ده ولې ځکه چې ګاډی دوی خپل ملکیت ته نه یې راوړی دوی په ده باندې څه شی خرڅوي دی اوس څه وایي دی وایي هغه کمپنۍ راته وایي چې دا ګاډی ته به بارګین باندې واپس هم خرڅولی شي هغه قصه د وریجو راته جوړه شوه دا کومه چې ما ذکر کړې
یعنی بارګین والا تاجر دی، معرض کمپنی والا تاجر دی، دی فقیر دی او هغه دکان والا دی چا چې وریجې خرڅې کړي دي، نو ده ورته دا ګاډی ستا شو په 50,000 روپۍ دې منځني ورته ووایي. ګاډی ګورې هغه اخیستی نه دی، هسې ووایي د ستا شو په څو ما اخیستی دی، په ستا شو په 50,000 روپۍ. ده بیا هغه دغه والا ته ووایي وایي ستاسو شو په 40,000 په نغدو. نو 40,000 روپۍ دله ورکړې. ګاډی د اولې ورځې نه چې په کوم ځای ولاړ دی، په هغه ځای ولاړ دی او په منځ کې پکې 2-3 بیې وشوې. نو دې کس ته څو روپۍ میلاو شوې؟ 40,000. او د کمپنۍ په څو قرض راوړی دی؟ 50,000. نو لنډه مسله څه ده؟ 50,000 دوی وله قرض ورکړي دي، 40,000 وله قرض ورکړي دي، 50,000 به ترې واپس اخلي. نو 10,000 روپۍ څه شو؟ سوچ پوه شوې په دې که نه؟ داسې راسې ما دا تفصیل ټول کړی او اخره کې موږ پرې پوه شوي نه یو. خصوصا دا مسله دلته دی سعودي کې هم ډېره ده او دا مسافر یعنی بعضو شوق چې ما تجارت روان کړی، ما ګاډی واخیستی، ما دکان، یاره ما یو کس ته ویلي چې هغوی زه به دله وکړم او هغه پیسې ورکړي او ډایرکټ یې د ده نوم ته راړئ، نو هغه څه شی خرڅوي چې تاله یې درکوي. اول به خپل ملکیت ته راواړئ، د هغې نه بعد به په تا باندې خرڅوي. اخره کې